قیامه مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 15مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. څلويخت مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. نه زه قسم خورم د قیامت په ورځ او نه زه قسم خورم په ملامت کوونکی نفس باندې چې هرو مرو بیرته ژوندۍ را پاتول کیږي. ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه. آیا انسان دا انګیرلې ده چې موږ به د هغه هډوکي بیا را ټول نشو کړای؟ بلا قادرين على ان نسوي بنانه. ولنه موږ خو ان د هغه د ګوتو د بند په سم جوړولو باندې قادر یو. بل يريد الانسان ليفجر امامه. خو انسان دا غواړي چې د قیامت څخه د انکار په وسیله ځان د شریعت احکامو د منلو څخه په خپل وړاندې ژوند کې هم بدې چارې سرته ورسوي. يسأل أيان يوم القيامة. د مسخرو په توګه پوښتنه کوي نو د قیامت ورځ به کله راځي؟ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. بیا کله چې سترګې ټیغي وخیږي او سپوږمۍ به نور شي او لمر او سپوږمۍ یو ځای کړی شي په هغه وخت کې به همدغه انسان وای چیرته وتښتم؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. اڅکله نه هلته به د پناه کوم ځای نه وي. په هغه ورځ به یوازې ستاسو پروردګار په وړاندې تمیدل وي. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هغه ورځ به انسان ته د هغه ټول مخکې وروسته کړي عملونه وروښودل شي بلکې انسان په خپل ځان ښه پیژني اگر که هر څومره عذرونه وړاندې کړي. لا تحرك به لسانك لتعجل به. ای پیغمبره په بیړه د دغه وحی یادولو یعنی د قران د لوستلو لپاره خپل ژبه مخوځوه. ان علينا جمعه وقرآنه. بشک د هغه در باندې زده کول او در باندې لوستل زمون په ذمہ دي. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. نو کله چې مونږ دا لولو په هغه وخت کې ته د دې قرائت په غور سره اوره. ثم ان علينا بيانه. بیا د دې په مطلب باندې په هول همدا زمون په ذمہ دي. كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره. اڅکله دا سینه چې تاسو فکر کوئ اصلي خبره دا ده چې تاسو په بیړه تر لاسه کیدونکي شی یعنی دنیا سره مینه لري او آخرت پرېږدي. وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. په هغه ورځ به ځینې مخونه خوشاله کې راځوي د خپل پروردګار لوري ته به کتونکي وي. ووجوه يومئذ باسره تظن أن يفعل بها فاقرة. او ځینې مخونه به بدرنګ وي او انګيري به چې له هغو سره ملا ماتونکی چلند کیدونکی دی. صدق. ألا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. هیڅ کله داسې نه چې دوی ګمان کوي کله چې سامری ته ورسیږي او ویل شي چې شته د څوک دم چوف کوونکی او انسان به وانګيري چې د ال دنیا نه د بیلتانه وخت دی او یو پوندې په بلې پوندې پورې ونخلي هغه ورځ به وستا د پروردګار لوري ته ورګرځیدل.
فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى خو هغه نه حق رښتیا وګاڼه او نیل منځ ادا کړ بلکې دروغ یې وویل او له حق څخه واوښت بیا په غرور سره خپل کورنۍ ته لاړ أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى افسوس دی ستا په حال او بیا هم افسوس دی او بیا افسوس دی په حال دستا او بیا افسوس دی أيحسب الإنسان أن يترك سدى آیا انسان دا انګیرلې ده چې هغه به هم داسې په خپل حال پرېښودل شي ألم يكن نطفة من مني يمنى آیا هغه د یو ناچیزه اوبو نطفه نه و چې د مور پر رحم کې تصور کیږي ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بیا هغه د کلکی شوی ویني و ټوټه شو بیا الله د هغه جسم جوړ کړ او د هغه غړي برابر کړل بیا له هغه نه د نارینه او ښځې دوه ډوله پیدا کړل آیا هغه خدای چې دغه ټول کارونه کړی دی په دې قادر نه دی چې مړ شوی بیا ژوندۍ کړي